نننۍ کنفرانس چې موضوع یې ده د افغانستان په دوامداره اقتصادي ودې کې د کورني اقتصاد رول یو ډېره حیاتي او مهمه موضوع ده. د افغانستان اقتصادي استقلال د همدې موضوع سره تړلی دی. که موږ په دې موضوع کې کار وکړو، په دې موضوع کې پرمختګ وکړو او دغه څېړنه او تحقیقات قدرمن اساتذه یې کوي، دې ته د عمل جامه ور واغوندو، نو موږ به انشاءالله راتلونکي داسې افغانستان ولرو چې هغه به په اقتصادي ډګر کې د نورو څه بې حاجت وي. داسې افغانستان به ولرو چې نورو ته اړتیا نه لري. داسې افغانستان به ولرو چې د ملت مشکلات یې حل وي. داسې افغانستان به ولرو چې ترقي به په هر میدان کې ولري. ځکه د دې اقتصاد د ودې او ترقۍ په نتیجه کې موږ کولی شو چې د استعمار نه ځان خلاص کړو، موږ کولی شو چې د اعداد په مسله کې مخته ولاړ شو، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. او که کله فقر و غریبي و مسکنت په ملک کې نشري، په ملک کې خپوري، د هغه نتیجه به بیا دا وي چې په هر میدان کې به د ستونزو مشکلات سره مخ شي.